زما پوښتنه له ګران مېلمنه دا ده چې په کابل کې خو ډېرې ساحې خلکو نیولې دي، نو دا 300 کوچیانو چې لږ ساحه د کابل ښار کې نیولې، نو دا ټول افغانستان ته راتنګ شو او په دې باندې دومره لانجه جوړه شوه. ولې حکومت دې ورسره دومره دومره چلند کوي؟ ډېره مننه. بله پوښتنه دا ده د کوچیانو استازي دي د ښارسازۍ وزارت ته ورسي، لوړو چارواکو سره دې وغږېږي، نو دا رئیس جمهور ولې دې ورسره داسې سلوک کوي؟ ولې د دې په حق ته نظر نه کوي؟ ډېره مننه. خدای پامان. کورم ودان ورور له کندوز نه اړیکه کړې وه، موږ ترې مننه کوو. وایي چې ولې د مور او میرې چلند کېږي؟ او بله پوښتنه دا ول چې یو نظر لرو چې ستاسې وکیلان ستاسې استازي باید د ښار جوړونې وزارت ته ورشي. تر کومه بریده ستاسې استازو په ولسي جرګه کې دغه هڅه کړې یا ستاسې د لاسنیوي لپاره تاسو سره د مرستې لپاره دوی راغلي دي او تاسو سره مرسته کړې؟ صاحب موږ د دغې عملې نه یا د محاصرې نه تقریبا یوه جمعه مخکې د یو اړیکه په بله راواخلو، بیا به دغې دواړو پوښتنو ته جوابونه وایي. السلام علیکم. السلام علیکم روزان. وعلیکم السلام. څوک له کوم ځایه؟ نه کلمه ومنه یا عزیزم راځئ خبرې کومه پاکستان. پاکستان مهرباني. د خدای نظر راځم. مهرباني. تاسو بې تعلیمه مهرباني. اورم چې دا کوچیان بې تعلیمه خلک دي، ځکه دا کابل ښار کې نه پرېږدي که نوره څه وجه ده؟ یعنې ستاسې دا پوښتنه ده؟ بله بې تعلیمه دي که نوره څه وجه ده؟ مننه. مهرباني استاذ. تاسو نه مخکې ما پوښتنه وکړه چې ستاسې استازو څه وکړه؟ استازو څه وکړه؟ موږ له دغې کله چې موږ محاصره کېږو له دغې نه مخکې موږ غوښتل چې دا ولسي جرګه موږ په دې خپل جریان باندې صحیح پوه کړو. موږ یو عریضه ترتیب کړه سره له اسنادو چې درلوده، دا به عریضي صاحب ته موږ ویوړو. سمې شکایت ته دی د پارلمان، اما هغه پارلمان په موږ باندې څه هم غرض ونه کړه. وجه څه ده؟ ولې؟ نو دغه وجه باندې موږ نه پوهېږو. وکیلان هم لرو، 10 وکیلان دي د کوچیانو. بېګا مې د ملا صاحب پرخیل له خولې نه واورېده چې دا په دې مشرانو جرګه کې هم لرو. بلکل لري. 2 دانې لرو، لکه 10 دا دي چې 3 خویندې دي پکې او ورونه دي. نو دا خو ټول موږ وینو او رایه موږ ورکړې، بلکې کرزي ته موږ رایه ورکړې. کرزی خو د خپل کور نه رئیس جمهور نه ده کړ. همدا د پښتنو په رایه باندې دا دوهم ځل ده چې دی دا رایه اخلي. ولې ستاسې وکیلان چرت خوله پاتې دي؟ کله کله په ځینو ولایتونو کې ډېرې وړه خبره را پیدا کېږي. ځینې سیاسي مشران چې په حکومتي واک کې دي او ځینې د ولسي جرګې غړي ډېر کلک غبرګون ښیي، خو تاسو چې د کابل په زړه کې اوسېږئ ستاسې په رابطه ستاسې وکیلان او یا دغه سیاسي مشران خپله جمهور رئیس ستاسې مشکل ته رسېدګي نه کړي، ستونزه په څه کې ده؟ هېڅ په دې ستونزه باندې نه پوهېږو صاحب. اصلا موږ سره پیسې نشته، د موږ په څنګ کې دا خلک ګټه نشي کولی. یوه اړیکه به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. ګلالۍ خبرې کوم د نیمروز د ولایت څخه. زه تاسو او ستاسو ګرانو مېلمنو ته او د پښتو تلویزیون ټولو لیدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. ډېره مننه. که څه نظر پوښتنه لرئ مهرباني. ډېره مننه ستاسو دا زما صرف یو پیشنهاد دی د ګرانو مېلمنو ته. هغه په دې خاطر صحیح ده چې د حکومت په نیمګړتیاو باندې موږ تاسې ټوله پوهېږو. هغه په دې خاطر که چیرې دغه مسله د بله په زبانشینه سیمو کې پېښه شوې وای، تاسو په خپله شاید د ثانیې وخت چې څو موده مخکې په وردګو ولایت کې چې په کومه دغه د ولسوالي چې زموږ تاسې اهل تشیع وروڼه پکښې ولته یو مسله پېښه شوه، خپله د ریاست جمهوري دویم مرستیال دلته ورغلی تر څو چې دا مسله نه وه خلاصه شوې او لا نه نو زما دوی ته یو پیشنهاد دی چې دوی یو موټی اوسي، یووالی ولري او متحد اوسېږي او دغه خپل نمایندګانو ته چې په پارلمان کې اوسېږي لکه مولوي صاحب ترخیل دې ته دې ورشي او خپل مشکل دې حل کړي. که نه نشي کېدلی بیا نو پښتانه هم ډېر لرغونی تاریخ لري، کولی شي چې
خپل حق په لاس راوړي او دا د دې وطن بچیان دي، په دې وطن کې زیږېدلي دي، په دې وطن کې وینې توی کړي دي، د هر تیري په مقابل دوی خپل سرونه قربان کړي دي. زما د رئیس جمهور څخه دا غوښتنه ده چې دا خلک دې نور نه اواره کړي او نور دې نه ځکلي، دوی ته دې ځای ورکړي، دوی هم د دې وطن بچیان دي او که نه کېږي دوی دې د پښتونوال یو کار وکړي، غږ دې وکړي، موږ ټول د دوی سره ولاړ یو، د دوی سره ملاتړ چې تر څو د دوی دغه ستونزې ته د پای ټکی کېښول شي. ستاسو څخه ډېره مننه. ډېره مننه، تاسو هم خوشحاله اوسئ کومودان. ورور ډېر نیک نظر لري چې تاسو باید په خپلو کې سره متحد او متفق اوسئ، اتحاد او یووالی ولرئ. او بیا پولیسي جرګه کې د کوچیانو استازي مولوي صاحب ترخیل سره هغه سره به تاسو دا شریکه کړي، ولې د دې یو ګټورې پایلې ته ونه رسېد؟ داسې تاسو خلاص راولونه تر اوسه ونه درلودې، یوه اونۍ هم تېرېږي. ول صاحب شاید ملا ترخیل په دې واقع باندې خبر سوی ساعت سی بیم کړي سره نور وکیلانو، نو په دغه ځای موږ نه پیږو چې موږ باندې د سودګي ولې نه راځي چې یوه اونۍ کېږي چې موږ دلته په محاصره کې قرار لرو او د دوی هېڅ غږ یا کوم داسې عکس العمل یا دوی کومه مرسته موږ صاحب نه دی لیدلې چې ډېره مننه. ملک صاحب زیر تاسو سره چې د پولیسو کومه شخړه رامنځته شوه، دغه شخړې څومره دوام وکړ او بعد له هغې نه پولیسو کې هم څوک ټپیان شول؟ ستاسو خلکو سره هم چا سره وسله وه که نه؟ په تش لاس باندې تاسو دوی د ټوپکو ډزې وکړې؟ نه صاحب، موږ سره خو وسله یوه نه وه او تقریبا دغه جګړې 2 ساعته دوام وکړ چې موږ تیږې میږې دا سره وارې کړې، کوم لرګی مرګی تیږې میږې حساب و نورې یوازې طرف لږه به په دې خبرې وکړو. السلام علیکم. مهرباني. السلام علیکم. صالحین د فراه د ولایت څخه خبره کوم. تاسو ته د پښتو تلویزیون ته او د مرورو میلمنو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. مننه. دا وروره یوازې دا کوچیان نه دي چې د کوچیانو پر سر لوبې را روانې دي، د اصلي د پښتنو پر سر باندې لوبې را روانې دي. دا حکومت د پښتنو نه دی، دوی ډېر ښه خبره وکړه. تاسو ولاړئ په مزار کې وګورئ، تاسو ولاړئ په میدان وردګ کې وګورئ چې د 1000 یو مشکل یې هغه راولړي د کریم خلیلي موضوع رالوي او پښتنو بچیان بې سواده پاتېږي، پښتانه ټوک ټوکېږي، پښتانه استعمالېږي. بیا وایي د پښتانه ولې مرور کېږي؟ پښتانه سره که مرور نه شي 300 کوره په کابل کې پراته دي، په دغه واوره کې دومره پښتون نشته چې د دوی جواب ووایي. او زموږ رئیس جمهور هم پښتون ځان ته وایي، موږ وزیران لرو، لعنت یې په دغه پښتو چې د پښتو دفاع نه کوي. که څوک د خپل هویت دفاع نه کوي هغه مسلمان نه دی. دغه د دغو غږ د واورې که نه موږ پښتانه د دغو پر سر باندې ټول خپل وینې ورسره شریکوو، موږ د مرګ تر لاسې ورته تاسو سره ولاړو. و دوی ته وایي چې تاسې د خپل خوا نه بغواسي او ګورئ چې څو استفاده درته ونه کړي. ستاسو ډېر وضعیت خراب دی، ستاسو څنګه ISI یا پاکستان یا ایرانیان څو استفاده درته ونه کړي. په ملي توګه به تاسو دغېږئ که حکومت ستاسو غږ وانهوري، موږ ټوله پښتانه ستاسو په وطن کې ولاړ یو. ولو دغه تاذیر چې دا حکومت برته راواستو، دا ټوله د دوښۍ د پښتنو په سر روانې دي. دا حکومت نه د پښتنو دی. په کابل کې د نورو پښتنو کورونه دغه هزارو ونیولي دي، تاجکو نیولي دي چې سندونه د پښتنو په لاس کې دي نه ورکوي. د دغو ماشومانو د دغو ښځو د دغو بېوزلو څه ګناه ده چې په دغه شنه زمې په دغه واورې کې بې ځایه کوي، خپل ملنډې کوي. پر لیاز د خدای پښتنو ته نور غلامي مه کوئ، پر لیاز د خدای سره یو اوسئ، پر لیاز د خدای د پنجابیانو غلامي مه کوئ، د ایرانیانو غلامي مه کوئ، د هیچا غلامي د امریکې غلامي مه کوئ. راځئ چې بیا پښتانه سو، راځئ چې د احمدشاه بابا بچیان سو، د میرویس نیکه بچیان سو، ټولو ته خپل غیرت وښیو، خپل اسلام وښیو، خپل ټول وجدان وښیو، تاریخ را ژوندی کړئ. و دوی ته وایه زما سلامونه دي، و دوی ته ورسېږي. خپل بچیانو ته هم دا وایه چې څو استعداد ستاسو څوک ونه کړي، دا تاسو باندې بیا ملنډې ووایي، دا د پاکستان د اسرائیل اثر پکښې کېدی، یا موږ په نورو خارجیانو غلام، په نورو غلامانو باندې تاسو غولوي. اتیا کواسې خپل ملي هویت به د لاسه نه ورکوئ. که ستاسو فریاد څوک وانهوري، موږ ټوله پر ځان مرسته سره ستاسو سره ولاړ یو. لعنت یې پر هغه پښتانه چې د پښتو دفاع نه کوي. که څوک د خپل پښتانه دفاع نه کوي، هغه د خدای او د رسول دفاع نه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سره درامت ستاسو د پښتو پر تلویزیون باندې تاسو یاست چې د پښتانه غیرت، د پښتانه غږ اورئ، د پښتو تلویزیون ته مو سلام دی. و دوی مرورونو ته زموږ سلام ووایاستې، موږ ټوله ستاسو سره ولاړ یو. هېڅ اما څو استفاده څوک درته ونه کړي چې پاکستانیان نور خلک در ګډ شوي وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. کور مودان
موږ هم له غرور نه مننه کوو د احساسات د قدر وړ دي. استاد تاسو په د ورور په خبرو څه ځانګړی نظر ولرئ؟ مهرباني تاسو فکر کوم هغه خبرې نه دی اورېدلې؟ صاحب ډیر ښایسته خبرې وکړې، موږ سره همدردي ښکاره کړه د دې کور ودان او واقعا پښتو سره ظلم ده، پښتانه څوک نه د حمایه کوي، هماغه د مور او د میرې چلن ورسره کېږي. اوس دا ټول کابل وګوره که فیصدي راواخلي نو 10% پکې پښتانه دي، نو ټول دا 90% پارسیوانان ورونه دي چې هر څوک دي د موږ ورونه دي. اما موږ 300 کوره دلته راغلي په دې رقم کار موږ سره شوی چې ته باور په خدای کنده ورونه چې خو ابدي عملا من سره زیاتای ده، ټول په دې پیږي چې زیاتای ده. د دې لامل څه بولي چې کله نه کله یو ډیر عادي پیښه رامنځته شي، کورنۍ شخړې په یو کور کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی داسې څه وشي او حقوقي بشر یا نور بنسټونه دوی ډېر غږ پورته کوي، د افغانستان دولت، د افغانستان ولسي جرګه او په دغسې یو وخت کې چې په سلګونو خلک بې کوره دي، ژمی را روان ده او د کابل په دې سړه هوا کې هغوی نه ښوونځی لري نه روغتون لري ستاسې په څېر، ولې دلته دوی غبرګون نه ښیي؟ لامل یې څه بولي؟ هېڅ په دې ځای باندې صاحب موږ هم نه پوهېږو چې لامل یې څه ده. موږ خو داسې بې ازاره خلک یي، دا کوچیان که فکر م و دا کمونیستي دوره چې وه کوچیانو یو هم سلا نه واخیستې، صحیح شو که نه؟ که دا یو څوک موږ سره دا بس سلوک وي چې دا خلک په هغه وخت سره کمونستان، موږ کمونستان نه وو، ډېر بې ازاره خلک دي کوچیان، او کوچیان د افغانستان ډېره هغه منبع لاسته راوړي چې بل څوک یې نه شي کولی. اوس یوه میږه تیل بند ته وخېژوه، 6 میاشتې یې وساته، 6 میاشتې بعد دا یو ورځ زېږوي، هغې غوښه دا وړۍ دا د افغانستان ټول عاید له دې نه کي. نو موږ په دې خپله ګناه نه پوهېږو چې صاحب د موږ ګناه کمه یوه ده. دغه اړیکې به راواخلو، بیا به خبرې کوو سره. السلام علیکم. ستړي مه شئ، څوک له کوم ځایه؟ مننه. میر آغا صاحب له ارزګان ولایت نه، ستړی مه شئ، که څه نظر یا پوښتنه ولرئ په لنډ ډول یې مطرح کړئ. پوښتنه دا ده چې دغه کوچیان که چېرې د افغانستان نه دي نو خو هم درجه د افغانستان څخه وباسي، او که د افغانستان دي نو خو په افغانستان کې د پناه لپاره ځای ورکړي، دوی هم د دا ملک چې د خاورې د بچیان دي. که دوی همداسې کوي لکه په ایران او پاکستان کې چې زړې دوی دې هم وزړوي. مننه، خوشحاله اوسئ. پوره مننه. پوره مننه. خوشحاله اوسئ. ملک صاحب ظاهر کوچی، څه فکر کوئ چې کله ستاسې او پولیسو ترمنځ دغه شخړه رامنځته شوه، کوم 10 یا 12 استازي چې پولیسي جرګه او مشرانو جرګه کې لري، دوی ټول درغلل، تاسو سره یې وکتل او کوم هغه غمرازي در سره وکړله چې یوه مثبته لاسته راوړنې درلودلي؟ مهرباني وکړئ. نه صاحب، موږ سره خو دا غمرازي نه ده شریکه کړې، نو که دوی درسره موږ نه په پاسوا په کابل کې یا دا لوړو مقامو کې چېرته شریکه کړي، هغه لا دا یو خبره ده. موږ هلته څوک نږدې نه دي راغلي، موږ سره چا دا غمرازي نه ده شریکه کړې، او موږ دغه وکیلانو نه که په رښتیا سره ووایو چې خفه وي، خفه په دې چې دا یو ونه کېږي چې موږ معاشره یې د موږ پوښتنه چا ونه کړه. حتی که د دولت په چوکاټ کې کړي نو هلته مستقیمه موږ ته نه دي راغلي، موږ نه چا دا پوښتنه نه ده کړې چې تاسې باندې څه سخته ده، څو نفر زخمیان، څو نفر شهیدان، ولې اوبه بندې دي، ولې اوبه نه در پرېږدي، ولې خواړه نه در پرېږدي، ولې مطبوعات نه در پرېږدي چې تاسې به اخصاص وکړي، ولې یو کلینیک نه در ځي چې دا مریضانو ته تداوي وکړي، دا ماشومان ټول وډار شو، ټول مریضان دي. د دې لپاره موږ ته هېڅ چا دغه پوښتنه موږ نه ده مطرح کړې، چا دا پوښتنه موږ سره نه ده کړې. پخوا به دا کوچیان د هېواد د هر ولایت نه بل ولایت ته تلل او دوی به ګرځېدل په دې پسې تر څو پورې خپل هغه څاروي چې دوی لرل، خپلې میږې، خپلې رمې، خپلې وزې، دوی باید داسې یو ځایونو ته بوځي چې هلته ښه هوا وي او همدارنګه ښه واښه موجود دي. خو په هر ځای کې چې کوچیانو خیمې ودرولې یا د دوی د اوسېدو ځایونه ورسره ستونزه موجوده نه وه، اوس وجه څه ده چې کوچی په هر ځای کې اړوي، خلک ورسره مشکلات لري، ستونزې لري؟ اوس خبره ده صاحب چې هغه ده د پښتنو ته خلک په ډېر کم نظر باندې ګوري.